السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دوهم پړاو څلورم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس عنوان مو د سپکو او درنو شیانو پېژندل دي. ماشومانو، نن به موږ د سپکو او درنو شیانو په اړه خبرې وکړو. څوک پوهیږي چې سپک وزن څه معنا لري؟ ډېر ښه. مزمل وایي سپک شیان هغه دي چې پورته کول یې اسانه وي. بالکل، ډېر ښه. تاسو یو بل مثال راکړئ. مرسل وایي پنبه سپکه ده. هو مرسل جانې، پنبه سپکه ده. اوس څوک پوهیږي چې دروند وزن څه معنا لري؟ لیمه وایي دروند وزن هغه دی چې پورته کول یې ستونزمن یا سخت وي. بالکل لیمه جانې، ستا جواب سم دی. اوس به زه تاسې ته ځینې شیان وښیم او تاسې به راته ووایاست چې دا شیان سپک دي که درانده. د میز پر سر دا کتاب سپک دی که دروند؟ آفرین. طلحه وایي دا کتاب دروند دی. اوس دا سپینه ورقه وګورئ. دا ورقه سپکه ده که درنده؟ ډېر ښه. اتل وایي دا ورقه رښتیا هم سپکه ده. اوس په شاوخوا کې وګورئ او یو سپک شی او یو دروند شی را پیدا کړئ او نومونه یې راته ووایاست. ډېر ښه. لیمې یو قلم پیدا کړئ. وایي دا قلم سپک دی. آفرین. بلې هو، قلم سپک دی. اتله تا څه شي پیدا کړل؟ اتل وایي ما یو لپټاپ پیدا کړ او دا دروند دی. ډېر ښه اتله، ستا جواب سم دی او لپټاپ رښتیا هم دروند دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به اوږده او لنډ شیان وپېژنو. په مخه مو ښه.